خیر ته به بله ورځ ناست یې والله که څوک د باندې سلام هم واچوي. قدرمندو دا د اوس دا ویډیو د سره شریکوم او دا ویډیو وګورئ بیا د هغې نه پس راځو یو څو خبرې کوو. دغه ویډیو چې کومه ده دغه ثواب په نیت باندې شیر کړئ او چې دغه اعلی چارواکي په ایکشن واخلي. زه خپل اعلی چارواکو ته اے اس پي ډي سي اے سي ته زه دغه سوال کوم دغه منت کوم چې دا چکلي دا بېغیرتینې دا مرداري دا د دې پېښور نه لرې کوي. سوال درته کوم منت درته کوم دغه پښتانه په دې باندې خفه دي. سلامونه نیک خیلی او احترامات. قدرمنو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندیش نغر ټي وي. قدرمنو نن یو ډیره بل شانې موضوع باندې بحث کول غواړم بلکې دغه بې غیرت او دغه د اوس له میسج ورکول غواړم چې دا پوه شي دا زم طلاق دغه اعلی چارواکو نه خپله غوښتنه کومه دغه چې په ملک کم ځای کې یو سانحه وشي نو هلته به پولیس حاضري، هلته به زور ضروري، هلته به جګړه ضروري. نن چې کم دی نن دلته داود شاه رالګېدلی دونه غټه غټه ګیره پرېښې وه څونه مزیداره ورسره ښکارېده څونه خوند یې کوو. دغه داود شاه سره څونه مزه یې کوله. دغه داود شاه چې کوم دی نن رالګېدلی دی او دغه ګیره پاکه خرولې ده. بیا دا وایي چې دا خنزیر وایي د طلاق چې زه یو ښځې له تللی وم یو جینۍ له تللی وم نو خنزیره د اوسه ته دغه جینۍ له تللې څه ته چې وله بیا لاړه نو ته بیا دا غول خورې چې ما دلته د دې پیالۍ کې او د 4,000 روپو مې وله چې کوم دی دغه واغېستل میوه مې وله واغېسته روټۍ یې نه وه خوړلې و. زه ورله ځم طلاق لاړم او هلته ورسره کېناستم او ورسره مې هر څه خوړلی و. ما ته یې په پیالۍ کې نشه مشه واچوله او زه چې بیا د ځان نه خبرېدم نو بس زه په ځان نه یم پوه شوی. زه چې راپاڅېدم نو ګیره راله ورانه قینچي کړې وه. نو ځم طلاقه د اوسه د اوسه خنزیره د چکلې چلولو والا ما ویډیو کول نه غوښتل خو ډېر مجبوره شوم. دغه ملګرو ویل چې دوی باندې ویډیو ضرور ده نو زه تا ته وایم طلاقه د اوسه ته چې راولګېدلې او تا ګیره یې درنه بیا هم قینچي کړل نو هغوی درنه څخه راولې خو نه وه. بیا تا له دا په کار نه وي چې ته راولګېدلې د هغې دپاسه به دې ماسک اچولې بل څه به دې کولې ویډیو به دې نه کولې. بیا چې ته ځم طلاقه راولګېدلې نو تا ځان نه موبایل ونیو ته ځان نه ویډیو کې به دغه پښتنو باندې اور بلې. ته چې دونه ځم طلاق سړی او ته دونه صحیح سړی نو ته به رالګېدلی وې تا به په خپله باندې هغه ورځې صبر کړی وی دی عوامو ته به دې ځان نه ښودلې. ظالمه که چا ګیر کړی پانسیکۍ دي په بازار کې دې وجنې دې پښتنو تا ته پته نشته چې دا دې حلالۍ. خو دغه پښتنو ته وایم چې که دا د اوشام ګیر کو سنسار یې کوي ویولئ ظالمانو په ده باندې غذا کېږي. که چېرته ته ما له مخې لرالې پانسي به دې کم ظالمه. دا خلک چې کوم دی دا د هلاکۍ دي په کاڼو دې ولي. بل زه تا ته وایم چې ته دا لور ځان ته ګډی که نه او د لور اینې ما تاسو ته د اوسه پورې دا د ویډیو ما کولی شوه ما د اوسه پورې په تاسو باندې ویډیو نه کوله. ځم طلاقه چې ته رالګېدلې او ته دا ګیره خرې نو خنزیره دې کشران ته به دې کشر کول ته څه میسج ورکې او ته رالګېدې مړه ځان وله قسم دې ته ځان وله چې تا نه یو پنجابۍ ښځې دا دې رالګېدلې او تا نه یې ګیره خرولې ده مړه. نو زه به د پښتنو نه زم چې پښتنو راولېږئ او دا حلال کړئ دا مړ کړئ ظالمانو چې تاسو یو پنجابۍ ښځې له دونه غیرت ورلې او رالې او دلته د اوچا نه ګیره وخروله. بیا که تا نه دغه ګیره خرولې م وه نو تا به ویډیو نه کولې. خو زه اوس دې ځان بامبړ کو اوس دې ځان سم ساز کو اوس داسې کار وکړه چې غټ برید پرېږده او ځان سره ښه غټ مضبوط ډانګ راواخله او ښه ځان له یو کنډک میخې پیدا کړه. ځم طلاقه دې کارونو نه بس دی په آرام ته کښېنه ګیره دې وخروله بله ورځ به یې کمیس پرتوګ ایستی. د اوسه خپل لور او ښځې چلولو والا په دغه ښځې او دغه لور خو ظالمه ته وشرمولې. ټوله علاقه کې ټول چم ګاونډ کې دې څه خیر ته به بله ورځ له ناستې والله که څوک د باندې سلام هم واچوي. قدرمندو دا د اوس دا ویډیو د سره شریکوم او دا ویډیو وګورئ بیا د هغې نه پس راځو یو څو خبرې کوو. دغه ویډیو چې کومه ده دغه ثواب په نیت باندې شیر کړئ. مطلب دا دی هر څه پکې واچوي او پاخه شي که قهوه پخې او که توره پخې هغسې ترماس چې کوم دی هغه د بجلۍ والا په هغې کې دوی دود پتې چې تیاره کړې وه د مخکې نه ایښې وه چې کله مونږ روټۍ وخوړه نو بس کپونه یې ډک کړل خپل ځان ته هم ډک کړي. خو زه دا ریان یم چې زما په دې والله که زه پېښه یم زما په دې کپ کې څنګه دا نشه دغه شوله لکه دوی خپل ځان ته. خو زما دا سوچ دی زما دا خیال دی چې په دې په پیالۍ کې د مخکې نه هغه حساب کتاب ایښی و چې کله یې ډکولې نو مطلب ترماس چې کوم و چای چې کوم و ټولو همغه یو چای وه ټولو څښلې ده. خو یعنې زما په پیالۍ کې هغه کیمیکل د نشې ادویات موجود و هغه چې کوم دی کله ما چای وڅښله نو زه بیا په ځان نه یم پېښ شوی. او چې دغه اعلی چارواکي په ایکشن واخلي زه خپل اعلی چارواکو ته اے اس پي ډي سي اے سي ته زه دغه سوال کوم دغه منت کوم چې دا چکلي دا بېغیرتینې دا مرداري دا د دې پېښور نه لرې کوي. سوال درته کوم منت درته کوم دغه پښتانه په دې باندې خفه دي
یو الیشه او یو الیشه مور تاسو سمه نه کړله یو داود شاه تاسو سم نه کړو دغه ویډیو چې کوم دی دا په نیت د ثواب شیر کړئ چې دغه الله چارواکو ته دغه ایسي ته دغه ډیسي ته دا پیغام زما ورورسي پښتنو روچت شي د دوی خلاف والله چې دا یو غټ ناصر دی دا کشر کول خرابوي دا کشر کول چې کوم دی تباهی طرف ته شراب وای سي نه خرابوي دا غټ ناصر دی زناکاری ورته خي لګیا دی دا خلک زنا ته زنا نه وي ګناه ته ګناه نه وي نو ډیره مننه د وخت را کول یو ځخت مننه د بل ویډیو پورې خپل کاشف ورک اجازه د لوی الله پامان